Assalamu alaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی فایتن کې موږ سره چې کوم د فنکشن ریکرجن راغلی دی دا به ډیټیل سره ډسکس کوو. سمپل کانسپټ موږ سره د فنکشن لا د فایتن ریکرجن داسې دی چې فایتن also accept function recursion which means a defined function can call itself. مطلب دا شو موږ سره چې کوم فایتن فنکشن ریکرجن دی نو دا موږ سره څه دی یو ټیکنیک دی صحیح شو چې موږ سره دی کوم یو فنکشن وي هغه اتوماتیکلی لا په خپل سکی کال کیږي را سره صحیح شو فنکشن کین کال اټسلف مطلب دا چې دا فنکشن موږ سره په خپل کال کیږي. ریکرجن از ا کامن میتھمیټیکل اینڈ پروګرامینګ کانسپټ موږ ریکرجن چې کوم دی دا موږ سره میتھمیټیکل لا پروګرامینګ کانسپټ موږ سره دلته مینلی یوز کیږي. اټ مینز دیٹ فنکشن کال اټسلف مطلب سره چې دا فنکشن موږ سره په څنګه کال کیږي خپل به کال کیږي. this has the benefit of meaning that you can loop through data to reach a result. دا موږ د یو کنډیشن په تھرو لا د یو لوپ په تھرو باندې موږ کولی شو دا ریچ کولی شو مطلب دا یوز کولی شو صحیح ده چې دا فنکشن به موږ سره څنګه کال کیږي. دلته د ایگزامپل کړی چې in the below function if we want to print hello world 5 times مطلب دا که 5 times زه hello world print کول غواړم کنه نو هغې لپاره زه سمپل دا فنکشن لیکلی شم. دلته یو فنکشن د خپله کال شوی دی صحیح شو دلته اتوماتیکلی موږ دلته بورډ کې مطلب ون ټایم دلته هم کال دی دلته نه موږ ډیفاین کړی دی خو که دلته وګورو دلته نه کال شوی دی او ورسره بیا دلته موږ کال کړی نو دې کانسپټ ته موږ څه وایو فایتن فنکشن ریکرجن ورته وایو صحیح شو. دلته موږ هغه څه دی یو پیرامیټر هغه څه چې دلته موږ سره آی صرف پاس کیږي یو آرګومنټ لا پیرامیټر موږ سره پاس کیږي صحیح شو. بیا موږ ورته اف آی لیس دین 5 وي نو پرنٹ څه کا هلو ورډ کا او بیا څه چل کوا پرنٹ ریکرجن چې ما سره کوم دی د آی ویلیو 1 انکریز کوا آی پلس 1 نو دی 5 ټایمز کیږي چلی برا سره صحیح شو. بل مونږ داسې فیکټوریل وال ایگزامپل دی هغه به کو لا دلته راځو خپل یو ایگزامپل په کو فور ایگزامپل زرا علم دلته ما یو فنکشن واغشتو ډیپا لایک ما نیم واغشتو چې ټری ریکرجن باندې صحیح شو جست رالم دلته نیم ما سو واغشتو ټری ریکرجن او دلته باقی شانت یو پیرامیټر پاس کیږي لایک کې صحیح شو یو کې پیرامیټر ما سره دلته پاس کیږي. زرا علم دلته ورته ولیکلو ما اف زویم چې ما سره کم دا کې دا ما سره ګریټر دین سوي 0 وی را سره صحیح شو جست دلته د عالم ها او دا فنکشن ډایرکټ دلته نه زه کال کوم او دلته ورته لیکم څه لایک زه دا فنکشن کال کوم ټری ریکرجن مې واغشتو او سونه ټایم زه کال کوم لایک زم چې دی 6 ټایم موږ سره اوچلی څنګه چې الته را سره دا د کی مطلب دا موږ سره کی ویلی شو لا د کی پیرامیټر شو را سره دا صحیح ده. ها زه دلته رالم ما ورته چې ما سره سی اف کې ګریټر دین 0 وي که دا ما سره کې ګریټر دین 0 وي نو بیا مې یو دغه واغشتو یو ویریبل مې واغشتو ریزلټ ایکوالز ټو صحیح شو او دلته مې ولیکلو کې پلس او دلته یو کانسپټ دی ما سره صحیح شو دلته ما واغشتو ته څه وکړه کې پلس او څه وکړه ټری ریکرجن رالی وکړه صحیح شو داسې مې واغشتو ټری ریکرجن اوس دا فنکشن مونږ کال کو خو دی به مونږ څنګه چلو یو به مونږ داسې کو ماینس کو به دی کې ماینس 1 به دی الو مونږ صحیح شو لکه داسې چلو کا کې پلس ته څه وکړه ټری ریکرجن وکړه او بیا کالین کې ته څه وکړه کې ماینس 1 مطلب یو ویلیو ته څه کړه ډیکریز کړه سره صحیح شو او بیا راش اوس دلته د خپل مونږ کال کو دلته برا شو پرنٹ فنکشن موالو صحیح شو او دلته رالم ریزلټ ورته کال کو صحیح ده کنه نو دا موږ سره دا فنکشن به اتوماتیکلی موږ سره کیږي کال کیږي برا سره چې ما سره د کې ویلیو انکریز کیږي صحیح ده نو دی موږ سره کیږي دا فنکشن مطلب دا چې کې ما سره ته پلس کیږي هو کومه وایي چې د موږ سره سونه ټایم او چلو بیا به د دې دا ویلیو موږ سره کې ماینس 1 به 1 ټایم به کم وی را سره صحیح شو سمپل زرا علم دلته مې پارت او لګو ایلس پارت صحیح شو کم پارت مې ولګو ایلس پارت مې ولګو داسې او لایک ما چې کم ویریبل دلته ریزلټ یوز کړی دی دا ریزلټ ما واغشتو دلته مې ایلس پارت کې کده کني وي نو د ویلیو مې دلته څه کړه ایکوالز ټو 0 مې کا مطلب همدا ریزلټ ته او دلته مې څه کړه دی ویلیو مې چینج کړه ور سره صحیح شو بیا دلته رالم او دا ریزلټ ما څه سیدا ریټرن کو دلته رالم ریټرن او سم واغشتو ریزلټ مې واغشتو صحیح ده کنه نو موږ سره دلته څه چلو شو
دلته مین کار موږ څه وکړو دلته ورته موږ وویل چې ما سره کوم دا کې دا ویلیو ده که دا ګریټر دین 0 وي نو ته بیا څه کوه دا فنکشن ما سره دا اپریشن کوه او دا فنکشن راته چلاوه دلته صحیح شو که دقه نه وي نو بیا موږ سره الریډي به دې ویلیو څه وي 0 وي را سره صحیح شو چې اوس موږ رایټ کلیک کو پروګرام رن کو نو موږ سره بس کېږي د آوټپوټ پر سره شو کېږي اول نه موږ سره کې ویلیو چې موږ سره کوم راغلی او مطلب 1 شو بیا 3 6 10 15 اور 21 پورې موږ سره دی ویلیوز راغلي صحیح شو نو دا ما سره کانسپټ د سره د ټری ریکرجن دی که زه راشم دلته ولیکم ورته چې پرنټ صحیح شو او دلته موږ چې څه एग्जाम्पल आप ما سو لګو ریکرجن مې لګو داسې صحیح شو اور دلته رالم نیو لاین مې مخکې دلته نه څه واخیستو اینډ لاین مې ولګول داسې رایټ کلیک کو پروګرام رن کو که نه نو ما ته به ایگزامپل آپ سره راشي ریکرجن راشي صحیح شو اوس موږ سره به داسې کېږي 6 ټایم به چلي 1 دی 3 دی 6 دی صحیح شو دغه شانتې موږ سره پکټوریل ټایپ شو لا موږ داسې نارمل ګور نو دې طریقې سره موږ څه کولی شو دا پرنټ کولی شو مطلب دا 6 ټایم دلته موږ پیرامیټر ورته پاس کړی دی نو دا کانسپټ موږ سره د سره د فایتن ریکرجن دی ټیک تا انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسټ ټاپک کو والسلام